بسم الله الرحمن الرحیم. د جهان ټلویزیون معزز لیدونکو السلام علیکم. د خبرو تل خپرونه ده او زه حنیف صافی ستاسو په درنو چوپړ کې په بحث کې راسره د سیاسي او پوځي چارو شنونکی ښاغلی جنرال زلمی وردګ هم شته. خو له هغې وړاندې امریکا د داعش ډلې غړي د افغانستان پولو ته رالېږدوي. د سپوتنیک د رپورټ له مخې د پاکستان استخباراتي ادارې په یو شپږ اتیا مخیز رپورټ کې په سیمه کې د ترهګرو د فعالیتونو په اړه معلومات خپاره کړي. په دغه رپورټ کې ویل شوي چې امریکا د داعش ډلې غړي افغانستان ته لیږدوي، په بېلابېلو سیمو کې ځای پر ځای کوي. رپورټ کاږي چې د پاکستان په ډېری برخو کې هم د داعش ډلې فعالیتونه پیل شوي او تر دې دمه د طالبانو او نورو ډلو په نامه فعالیتونه ترسره کوي. بلخوا د رسنۍ د پاکستان د استخباراتو د پخواني رئیس اسد دراني لخوا لیکي چې سیمه نامنا کول د امریکا لوی پلان دی. د ده په خبره که په افغانستان کې امنیت وي نو د امریکا لپاره دلته د حضور بهانه نه پیدا کیږي، نو د ناامنیو غځول او پراختیا د امریکا پلانونو څخه ده. د دراني په خبره امریکا غواړي د چین د اقتصادي ودې او پرمختګ مخه ډپ کړي او ترڅنګ یې د ناامنیو په مرسته په سیمه کې د خپل نظامي حضور پلمه برابره کړي. تر دې وړاندې روسیه او ایران هم ویلي وو چې امریکایان په افغانستان کې داعش ډلې ته ځای برابروي او له یو سیمې بل سیمې ته لیږي. دلته خپله په افغانستان کې ناامنۍ ورځ تر بلې په ډېرېدو دي. کله چې امریکا په افغانستان برید کوو خلکو ته یې دلته وعدې ورکړې چې په سیمه کې به امنیت راوړي او ناامنۍ به له منځه وړي. ورځ په ورځ د افغانستان ولسوالۍ سقوط کوي، ولایتونه تر ګواښ لاندې دي او حتی کابل کې خلک په ډاډه زړه ژوند نشي ترسره کولی او د ناامنۍ څخه یې هر لحظه په ویره کې دي. بل خواته د افغانانو او د عام افغانانو او په تیره بیا د اردو او پولیسو مرګ ژوبلې کې هم پراخوالی راغلی او د اندېښنې وړ دي. په دې تړاو به له ښاغلي جنرال وردګ سره بحث ولرو. ښاغلی وردګ ستړي مشئ، په خیر راغلی. ښاغلی وردګ، واقعا دغه لومړۍ پوښتنه به داسې راپیل کړو، دغه څه چې اوس د امریکا د پاکستان استخباراتو په د څو مخیز رپورټ کې یادونه ورڅخه کړې ده چې امریکا دلته نظامي حضور ته بهانې لټوي او نامنه د افغانستان او د سیمې نامنه کول غواړي او د داعش تر شا او د داعش د ودې تر شا د امریکا لاس دی او پلان یې دا دی چې سیمه نامنه اوسیږي. دې سره څومره موافق یاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو تلویزیون ټولو درنو همکارانو ته، تاسو تلویزیون د لاره نه د افغانستان خوشباوره غولېدلي ځورېدلي ملت ته خپلې نیکې او سلامونه وړاندې کوم. الله تعالی د ټولو روژه او عبادات قبول لري. هغه چا چې خپل ځانونه د لاسه ورکړي دي، قربانۍ ورکړي دي، الله تعالی د جنت فردوس ورکړي او څوک چې زخمیان دي، مریضان دي، خدای د شفا ورکړي. الله تعالی د دې کورنۍ ته، د قربانیانو کورنۍ ته د زړه صبر ورکړي او موږ ته د خدای د نیکۍ هدایت وکړي تر څو چې موږ وکولی شو د عمل د دې ستونزو نه خلاص کړو. په دې خو تاسو یقین او باور لرئ چې د افغانستان جګړه بین المللي جګړه ده او په دې جګړه کې مهمترین رول پاکستان لوبولی دی. پاکستان اوس لکه د کرزي صاحب چې په آخرو کالو کې د ریاست جمهوریت ته په اصطلاح وخت په تمامېدو باندې تر 14 کالو پورې یا تر 12 کالو پورې رئیس جمهور د خولې نه د امریکا په ضد کومه خبر راوتله. امریکا هم پیمانه وه، امریکا هم ستراتیژي وه، امریکا هم مرستندوی و، بدون د امریکا نه ژوند نه کېده. او کله چې خپلې منافع په خطر کې ولیدې حقایق یې د خولې نه راپیل شول چې امریکا دلته راغلې، امریکا د طالب سازۍ فابریکې لري، امریکا په اصطلاح دلته په سیمه کې غواړي چې سیمه نارامه وي، امریکا ډېر اوږد ستراتیژي په سیمه کې لري. همدا ټول د کرزي هغه خبرې دي چې یعنې هغه حقیقتونه چې باید اول کې ویل شوی وروسته وویل شول. بالکل پاکستان عین اوس هغه لوبه ترسره کوي، هغه رولبازي کوي. که تاسو چېرې د 2001 کال نه داسې فکر وکړئ چې د امریکا د اکمالاتو اساسي لاره چیرې وه، د کوم ځای نه اول په افغانستان باندې په اصطلاح یرغل پیل شو. 2001 کال کې هم دغه پاکستان د لارې نه و چې په افغانستان باندې یرغل پیل شو. دغه پاکستان نه ما د سی آی ای ډېر فعاله غړي په داخل د افغانستان کې اشخاص پیدا کړل تر څو چې
دوی وکولی چې دغه اشخاص په واسطه باندې دوی خپل اعمال ترسره کړي. اوس چون پاکستان خپل منافع په خطر کې ویني، ځکه امریکا یو څه رابطه یې د هند سره نږدې شوې ده او قریب شوی دی، نو په دې اساس باندې تاسو ته معلومه ده چې پاکستان یو تعداد طالبان یې د روسانو سره دوی معرفي کړي، یو تعداد یې د چینایانو سره معرفي کړل، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې بن لادن هم پاکستان کې پیدا شو. یو څه چې ښاغلی جنرال وردګ، پاکستان ورڅخه اوس پرده پورته کړې، ستاسو په خبره چې دوی خپل منافع په خطر کې ویني، چې امریکا دلته اوږدمهالی پلان لري او د سیمې نامنا کول د دوی یو موخه څخه ده. آیا به پاکستان په دې پوه شوی چې خپله امریکا له افغانستان پرته د پاکستان نامنا کول هم غواړي، داسې ویره لري که خبره بل څه ده؟ نه ګوره، په اول کې امریکا د پاکستان کله چې روسانو په افغانستان باندې یرغل وکړي، د پاکستان ټاټوبی د پلان مرکز وګرځوي چې پلانونه به همالته ترتیبېدل، او د پاکستان په ذریعه باندې چون افغانان مهاجر شول، مجبور وو تللي وو پاکستان، د افغانانو په ذریعه باندې هغه پلانونه دوی تطبیقول. همه سلسلې جریان درلود او ته ډېر د دوی په منځ کې باورمندي راغله. حتی دغه د اتوم پاکستان چې چیکتن د اتوم چیکتن شو، دغه غرب په همکارۍ باندې د همدې امریکا او د انګلیس په همکارۍ باندې پاکستان د اتوم چیکتن عطا شو، نن اتوم لري، اقتصاد تقویه شو. نه په دې اساس باندې په دې وروستنیو وختو کې پاکستان هغه لوبې ترسره کولې چې د جهاد په وخت کې دوی ترسره کړي وي. هم یې د غربیانو نه په اصطلاح یو څه شودې لاسته راوړلې وه، هم یې د شرقیانو نه چې روسانو سره هم هغه وخت کې اړیکې یو څه کړي وې، ځغولې وې. بعض مجاهدین به په ورنښه کول، بعض قماندانان ډېر تکړه قماندانان به په ورنښه کول چې د روسانو په واسطه باندې به هغه د منځه وړل کېدل. دلته دوی هماغه لوبه یې غوښتله چې ترسره کړي چې هم امریکانو په اصطلاح امریکایان وساتي و هم د روسانو په اصطلاح یو څه لاسته راوړي. خو چون تکنالوژي اوس ورځ په ورځ په دنیا کې ډېره پراختیا موندلې او ډېره قوي ده، او استخبارات د قدرتونو چې د اقمار مصنوعي په واسطه باندې نړۍ کنټرولوي، یعنې استخبارات ډېر قوي دی. د دې بعض حرکات افشا شول چې پاکستان یعنې دوه مخی بازي کوي. دا خپله دوه مخې بازي به خپله پاکستان ته اوس بلا ګرځېدلې ده. د اوسنۍ چاودنې یا د داعش پراختیا چې د پاکستان ورڅخه نوم اخلي. دقیقا ګوره، تاسو به د غربیانو خبرې اورېدلې وي چې تر 2014 کاله پورې طالبان د امریکایانو دښمن نه وو. که په یاد چې اوباما اعلان وکړي چې موږ خپل نظامي قوتونه د افغانستان وباسو، زموږ جګړه ختمه ده، خبرنګار پوښتنه ځنه وکړه چې طالبانو سره موږ هېڅ دښمني نشته، هغه خپله د داخل د افغانستان معضله ده، هغه باید خپل افغانان خپله منځو کل کړي. د موږ هغه څوک دښمن دي چې د موږ د ملي منافع په ضد هغه وي. ملي منافع والی پاکستان ته دښمن دی؟ اوس پاکستان د امریکا د ملي منافع یعنې څه معنا ورکوي چې دوی اوس د چین سره یې اوس لاره رشتې پیدا کړي که نه، د ګوادر بندر اوس درګرده کار پکې یو چینایان هغه ورته جوړوي چې چینایان په هر شکل باندې چې د اقتصاد دغه نړۍ اقتصاد رشتې ټولې دوی باید په لاس کړي، ټوله دنیا باید دوی ته محتاجه وي. دغه یو څه چې ښاغلی وردګ، چین ورڅخه ستاسو په خبره اندېښنه لري، او په نړیوالو مقالو او رپورټونو کې هم چین دا په ډاګه کړې ده چې امریکا په سیمه کې یو رنګ نه یو رنګ د دوی د کنټرول لولو هڅه کوي، او بلې خواته هلته روسیه ده، روسیه هم اندېښنې لري چې داعش امریکا جوړوي او رالیږي دا سیمه زموږ پرې نامنه کوي. او بله خواته بیا د ځای کې د پاکستان هم دا اوس کې ویلې چې دلته داعش پروژه د امریکا په لاس کې ده. واقعا په سیمه کې د څو هیوادونو یو ځایوالی به امریکا د خپله په افغانستان کې کومې ستونزې راوټوکوي؟ ډېر ښه نقطو ته اشاره وکړه. که تاسو په یاد وي په 2001 کال کې چې کله ناتو امریکا افغانستان ته راودرېدل د بن لادن په خاطر باندې،
روسان هم استقبال وکړي، چینایان هم استقبال وکړي، یا تا ایرانیان هم استقبال وکړي. وی ویل چې دا یو ډېر ښه کار دی، القاعده یو ډېر خطرناک هغه د ارګان دی چې تروریستي بین المللي ارګان دی، په دې مقابل کې باید مبارزه ترسره شي، ټول ته توافق وکړي. تر هغه وخته پورې چې پاکستان منافع خوندي وي، دغه برنامې د امریکا نه وي افشا کړې، نه یې روس ته افشا کړې وي، نه یې چین ته افشا کړې وي. چې امریکا دلته راغلی دی، د امریکا مثلا تروریزم صرف یو القاب دی، د دوی برنامې آسیای مرکزي دی، د دوی برنامې تاسو چین یې چې غواړي چې تاسو د اقتصاد د پیشرفت مخنیوی وکړي، او دوی غواړي چې د دوی د قدرت بیرته چې دغه کوم قوت روسانه پیدا کړی دی هغه مخنیوی وکړي. تر هغه وخته پورې چې منافع خوندي وي، د دوی پاکستان خوله بنده وه، نه روس کومه خبره کوله او نه چین کومه خبره کوله. پس د 2014 نه که تاسو په یاد وي چې د 2014 په آخر کې یو دم هم د چینایانو نه په اصطلاح باندې په خبرې راووتلې، هم د روسانو نه راووتلې. په دغه وخت کې د امریکایانو او د پاکستانیانو روابط یو څه هغې پیدا کړی و، په خرابېدو. آفرین. امریکایانو د هند سره روابط سفرونه یې وکړل، ناسته او پاسته یې وکړه. پاکستانیان په بل مقابل کې هم روسانو ته دا راپور ورکړي، هم چینایانو ته دا راپور ورکړي، او هم بعض طالبان د دوی سره چې اختر محمد منصور که تاسو په یاد وي چې هغه کې مړ کې که نه په حلقې غیر کې د طبي پیلوټ د طیارې په واسطه همدغه د پاکستان د راپور په واسطه باندې د پاکستان په واسطه باندې چې دوی معرفي کړی و ایران ته، د ایران په واسطه د روسانو سره رابطه پیدا کړې وه. یعنې د مسایل د پاکستان د خانه ریلې شوي دي. یعنې پاکستان غواړي اوس په سیمه کې امریکا ته یو بله ستونزه راولاړه کړي، لکه روسیې ته چې اوس ګوره چې دغه کابلف وایي چې بعض داعش د خلیج نه یا د په اصطلاح د عربو د سیمو نه د چورلکه په واسطه باندې را انتقالېږي، خو دا چاته معلوم دي دا پروګرامونه، دغه چاته معلوم وي چې انډیوالي یو بله خبره ښاغلی جنرال، په نظامي برخو کې هغه څه چې مثلا لکه اوس سیمه یا فضا د افغانستان یا ځمکنۍ هغه فضا هم د بهرنیو ځواکونو په تېره بیا د امریکا په لاس کې ده. تر ډېره خپله داسې رپورټونه وړاندې مو او اوس کې شته، نړیوالو هم په تېره روسیې او نورو هغه کسان چې دلته د امریکا د حضور مخالف دي، هغوی داسې رپورټونه خپاره کړي وو چې امریکا په الوتکو کې له بهرنیو هیوادونو حتی د افغانستان د یو ولایت څخه بل ولایت ته وسوال چې داعش ته اشاره وه دوی لیږدوي او سپورتوي. دغه خپله افغان حکومت باید دغه دوه رنګې لوبې ته د امریکا دلته اوس لبیک ووایي، ورسره همغږی شي، په مقابل کې ودرېږي، که ظرفیت نه لري چې خپل غږ پورته کړي. افغان حکومت د دې ظرفیت نه لري چې د خپلې ډېرې اسانه ناخواله چې د دوی په منځ کې شتون لري هغه پاکې کړي. چیرې دوی دغه په اصطلاح وړتیا پیدا کړی شي چې د دومره لویې په اصطلاح د بازۍ سره دوی خپل ځان عیار کړی شي چې هم وکولی شي چې تعادل وساتي او هم وکولی شي چې یو لاسته راوړنه لاسته راوړي. تاسو وینئ چې یو جناب صاحب وزیر صاحب دفاع د ایران ته هلته پیمان امنیتي امضا کوي د مبارزه علیه تروریزم، ایرانیان امریکا ته تروریست وایي، دلته پیمان امنیتي د اتمر صاحب امضا کړی دی چې مبارزه علیه تروریزم امریکا ایران ته تروریست وایي. نو ته کوم د یوه کوم تروریست ته به کوم یوه ته تروریست وایي؟ افغانستان کې یو متحد قوي باشعوره با علمه با دانشه یو قوي سیاستمدار نظام نشته چې هغه وکولی شي چې هڅه مسایل باندې دوی کنټرول پیدا کړی شي چې هغه ډېر مهم مسایل لکه څنګه چې تا اشاره ورته وکړه پاکستانیان ډېر پاخه سیاستمداران لري. نه دغه افغاني سیاستمداران کوم یو چې په حکومت په راس کې دي وفادار نه دي خپل ملت ته که ظرفیت د دوی خبرونه لري ښاغلی وردګ؟
هم د دوی په وفادارۍ کې شک شته، په ظرفیت خو یې څه کوي، ظرفیت یې منفي 0 دی. ډېره مننه. راګرځو بیرته درنو لیدونکو، لنډه دمه اخلو، پس د دمې بیا هم خپرونه دوام لري. ملتیا مو وکړئ.